تاسو د نړۍ تر ټولو شتمن مسلمان پیژنئ؟ ګران اوریدونکو السلام علیکم. که د نړۍ تر ټولو شتمنو خلکو نومونه واخیستل شي نو زموږ ذهن ته سمدلاسه د امازون خاوند جیف بیزوس، بیل ګیټس او مارک زکربرګ راځي، ځکه چې دوی د بې شمېره شتمنۍ مالکین دي. تېرو څو لسیزو راهیسې همدا کسان د نړۍ تر ټولو شتمن خلک ګڼل شوي دي. د دوی مال او دولت دومره زیات دی چې که اعداد او ارقام پرېږدو او ساده ژبه وکاروو نو تاسو به حیران شئ چې د نړۍ 9 شتمنو کسانو سره هغومره دولت شته څومره چې د نړۍ تر ټولو بېوزله 4 میلیارده خلکو سره هم نشته. ګرانو ملګرو، آیا دا کسان د انسانانو تاریخ تر ټولو شتمن خلک دي؟ نه، داسې نه ده. په تاریخ کې داسې کسان هم تیر شوي دي چې د دې خلکو نه هم زیات مال او دولت درلود. نن به په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو داسې مسلمان بادشاه کیسه ووایم چې شاته یې د فیسبوک، امازون، اپل یا علي بابا غوندې لوی شرکتونه نه وو، خو بیا هم دومره شتمن وو چې د نن سبا پرمختللي دور په حساب کې هم د هغه شتمنۍ اندازه نشي لګولی. تاریخ دا شتمن سړی د منسا موسی په نوم یادوي. خو د منسا موسی د ژوند د کیسې د اورېدو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، چیرې چې تاسو ته د اسلامي تاریخ او د نړۍ بېلابېل معلومات درکول کیږي. ګرانو دوستانو، منسا موسی د مالي سلطنت تر ټولو مشهور او نیک حاکم و چې د 1412 میلادي څخه تر 1430 میلادي پورې واکمن و. تاریخ دا سړی د انساني تاریخ تر ټولو شتمن کس ګڼي. د هغه د واکمنۍ په وخت کې مالي سلطنت خپلې لوړې کچې ته ورسېد. د مالي سلطنت حدود له ختیځ د ګاو له سیمې له لویدیځ تر اوقیانوس سمندر او له شمال د توفاز د مالګې د کانونو تر جنوب د ساحلي ځنګلونو پورې غځېدلی و. د نن ورځې موريتانیا، سنګال، ګامبیا، ګینی، مالی، ناجیر، چاد او نایجیریا سیمې ټولې د منسا موسی د سلطنت برخې وې. منسا موسی ته هغه وخت امیر اف مالی او ماینز اف وانګارا لقبونه ورکړل شوي وو. هغه د داسې وخت پاچا و چې مالي سلطنت د سرو زرو له خزانو ډک و، او دا هغه وخت و چې نړۍ کې د سرو زرو غوښتنه ډیره لوړه وه. د منسا موسی اصل نوم موسی کیتا اول و، خو د پاچاهۍ تر ناستې وروسته ورته منسا ویل کېدل چې معنی یې پاچا ده. د منسا موسی د مال او دولت اندازه نن سبا لګول ډیر سخت دي، خو بیا هم اټکل شوی دی چې د هغه شتمني شاوخوا 4 اربه امریکایي ډالرو ته رسېده. د هغه د حکومت تر ټولو مشهوره کیسه د هغه د حج سفر و. دا سفر یې په 1440 میلادي کال کې وکړ او نږدې 6500 کیلومتره لاره یې ووهله. کیسه داسې ده کله چې خلکو د منسا د موسی د لیدو هیله لرله نو چې د هغه قافله یې ولیدله حیران پاتې شول. د هغه په قافله کې شاوخوا 18000 کسان شامل وو چې 12000 یې د منسا موسی خاص خادمان او ملګري وو. منسا موسی چې په کم اسور وو مخکې ترې 15000 کسان روان وو چې د سرو زرو چړې په لاسونو کې نیولې وې او ټول په رشمین جامو کې ملبس وو. دا سفر دومره شاندار وو چې د همدې له امله د منسا موسی نوم په ټوله اسلامي نړۍ کې او حتی تر اروپا هم خپور شو. په دې سفر کې منسا موسی دومره زیات سره زر مصرف کړل چې د مصر د سرو زرو بازار خراب شو او د سرو زرو بیه کلونه رالوېدلې وه. دا وخت لویدیځي افریقا په سیمه کې ډیر سره زر پیدا کېدل چیرته چې د منسا موسی سلطنت و. په دې سفر کې منسا موسی سره 18000 پوځیان او 12000 غلامان مل وو. هر یو سره 4 پاونډه سره زر وو. سربیره پر دې پر اتیا اوښانو باندې هم سره زر بار وو. اټکل شوی چې نږدې 115 تنه سره زر په دې سفر کې مصرف شوي وو. منسا موسی چې چیرې تیر شو هلته یې مسکینانو سره مرستې کولې او هره جمعه به یې یو نوی جومات جوړوه. د هغه د سخاوت یوه بیلګه دا ده چې کله له مصر تیر شو نو دومره زیات خیراتونه یې وکړل چې هلته ګراني راغله. منسا موسی له مکې نه بیرته راستون شو نو له ځان سره یې یو اندلسي معمار ابو اسحاق ابراهیم الساحلي هم راوست چې د هغه په حکم یې د گاو او تنبکتو په ښارونو کې 2 لوی جوماتونه جوړ کړل او یو ښکلې ماڼۍ یې هم جوړه کړه. په دې وخت کې په مالي کې د خښتو ودانۍ عامې نه وې. د منسا موسی په دور کې د مالي سلطنت لومړی ځل له نورو ملکونو سره اړیکې جوړې کړې. د مراکش سلطان ابوالحسن سره یې هم ښې اړیکې وې. منسا موسی یو عادل او دینداره پاچا و چې د ده د عدل او انصاف ډېرې کیسې په تاریخ کې لیکل شوي دي. د منسا موسی له مرګ وروسته د مالي سلطنت زوال پیل شو او ورو ورو ټولې سیمې له لاسه ووتلې. په اخره کې نږدې په 1854 میلادي کال کې د سونګایي حکمران مالي سلطنت پای ته ورسوه. مشهور سیلاني ابن بطوطه هم د منسا موسی د ورور سلیمان ابن ابوبکر د حکومت پر مهال د مالي سلطنت ته لاړ او د تنبکتو ښار یې وکت.
او د هغه سیمې د مالدارۍ او امن ډېرې ستاینې یې وکړې. د منسا موسا د شتمنۍ اندازه د هغه د مرګ پر وخت شاوخوا 400 میلیارده ډالره وه چې تر نن ورځې پورې ورته څوک نه دي رسېدلي. د هغه د دومره زیات مال سبب دا و چې د مالي سلطنت د دنیا نیمایي ته مالګه او سره زر برابرول. ګرانو دوستانو، هیله ده چې زموږ نننۍ ویډیو به مو خوښه شوې وي. انشاءالله بیا زر له یو نوي معلوماتي ویډیو سره ستاسو خدمت ته راستون شم. تر هغه مو په الله سپارم.